اس مبارک راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چې کله اخیره زمانه شي کنه په خلکو به داسې زمانه راشي چې د به صرف پیسې جمع کوي پیسې غرض به صرف پیسې جمع کول وي دا به نه ګوري چې آیا حلال دی او حرام اخیره زمانه کې نبی علیہ السلام فرمایي صرف مال جمع کول وي د خلکو غرض مقصد به صرف مال حاصلول وي د دې تمیز باندې چې آیا ما حلال حاصل او حرام نبی اسلام چې دا زمانه کله په خلکو باندې رااله د کوشش چې قیامت راځي قیامت څه دی آیا دا وخت به موږ باندې ستاسو وعن مال من اين اكتسبه ده مال متعلق بالله تبارك وتعالى تقوس بغير بكم وفيما انفقه بل تقوس ده مال متعلق ده چې لګولې دي په کومه طریقه ده دا هو چې ما خو د ځان نه خپلې استری ما خو په سمه طریقه ګټلې دا خو ما د موټو زور کړی مزدوري مې کړې ده نوکري مې کړې ده ما په حلال ته څه ګټلې دي په حلال دي وفيما انفقه لګولې دي څنګه ده دې متعلق تقوس هو دې ګټو ټیک په حلال ته خپلې لګولې څنګه په ټي وی آر دې لګولې په وی سي آر دې لګولې دي په جړاګانو دې لګولې دي دې مطابق الله تبارک وتعالى تفوس دې مطابق الله تفوس بس ګټل کې هم خلک سره سره اختیار کوي کنه یې رسول الله کوم دان په لګولې ته رسول اختیار په لګولې ته رسول اختیار او تاسو سره کوي هغه څنګه د جماعت کې کار کوي او زه ګټل څه ډېر زیات درد اوس چې موږ د جړاګان غوډي کې راشي پیسې په کله